نوی کابل د افغانستان د ښارجوړونې په تاریخ کې د نوي فصل پیل. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې ته ښه راغلاست. هغه ځای چې هره ورځ د افغانستان د امید، پرمختګ او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کوي. آیا دا ستونزمنده ده چې باور وکړو چې نن ورځ نوی کابل نور یوازې په کاغذ یو نقشه نه ده؟ آیا تاسو اورېدلي چې د کابل په سویل لویدیځ دښتو کې لوی ماشینونه د نوي ښار په جوړولو بوخت دي؟ هو، نن موږ د یو داسې ښار د تدریجي زیږون شاهدان یو چې غواړي په افغانستان کې د ښاري ژوند لپاره نوی تعریف وړاندې کړي. نوی کابل یو خیال نه، بلکې د روښانه او خود جوړ راتلونکي ژوندی انځور دی. د کابل نوي پروژه نور یوازې د ښارجوړونې وزارت په دفتر کې یوه نقشه نه ده. دا طرحه اوس په حقیقت بدله سوې ده. د پلازمینې په 25 کیلومترۍ سویل لویدیځ کې د 15,000 هکتاره په مساحت یوه ځمکه چمتو کیږي او د وروستیو راپورونو له مخې د لومړي پړاو پرمختګ له 45 سلنې څخه ډېر سوی دی. ټاکل سوې ده چې د روان لمریز کال تر پایه پورې د لومړیو سکتورونو جوړول پیل شي. نوی کابل په حقیقت کې د تاریخي بحرانونو څخه د پایداري پراختیا او زیربنا ته د تېرېدو لپاره د ملي ارادې سمبول دی. هغه څه چې نوی کابل توپیر کوي د هغې دقیق او د ساینسي او چاپیریالي اصولو پر بنسټ ډیزاین دی. د دې سیمې جیوټکنیکي او چاپیریالي مطالعې پای ته رسېدلې او د خاورې د ثبات، کانال جوړونې هم لومړني تاسیساتو جوړولو عملیات پیل شوي دي. د اوبو رسولو سیستم، د ښار فاضلابو شبکه، برېښنا رسونه او عامه ترانسپورټ ټول په یوه جامع نقشه کې پلي کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې هر څه د داخلي انجینرانو، کارګرانو او بنسټونو لخوا اداره کیږي. نوی کابل نه دی چې د تیرو بېنظمیو تکرار وي. دا ښار له پیل څخه په 4 اصلي زونونو کې ډیزاین شوی: استوګنځای، تجارتي، اداري او کلتوري. په هر زون کې د پایداري پراختیا معیارونه په پام کې نیول شوي او د شنو ساحو، پارکونو، تعلیمي مرکزونو او عامه ترانسپورټ لپاره ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. دلته نور د بې برنامې ساختماني او ګڼ مشتو سړکونو خبر نشته. د پروژو یو له قوتونو څخه په کارموندنې او زده کړې مثبت اغیز دی. یوازې په روان کال کې له نظره څخه ډیر مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. همدارنګه د پروژې ساحې ترڅنګ د افغان ځوانانو د مهارتونو د لوړولو لپاره تخنیکي او حرفوي زده کړو مرکزونه پرانیستل شوي. ساختماني توکي هم له کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي ترڅو ملي اقتصاد پیاوړی سي او په وارداتو باندې اتکا کمه سي. د افغانستان دولت هم راتلونکي لیدلوري غوره کړی دی. د ځینو وزارتونو او اساسي بنسټونو نوي کابل ته انتقال په اجنډا کې شامل شوی دی. مرکزي پوهنتون، 500 بستریز روغتون او څېړنیز او تعلیمي مرکزونه له هغو طرحو څخه دي چې ډېر ژر به په دې ښار کې جوړ شي. دا په دا معنا ده چې نوی کابل یوازې د ژوند کولو ځای نه، بلکې په یو علمي، اقتصادي او سیاسي مرکز بدل شي. د کلونو لپاره افغانستان په نړیوالو رسنیو کې یوازې د جګړې او ناامنیو خبرونو سره پیژندل کېده، مګر نن له دې خاورې څخه نوی غږ پورته شوی دی. د جوړولو غږ، د همت غږ، د راتلونکي غږ. نوی کابل یو روښانه پیغام لري. افغانستان نور د بهرنیو مرستو انتظار نه کوي. موږ جوړوو په خپلو وړتیاو، په خپلو بشري پانګو او په یو خوب سره چې له دې خاورې څخه راوتلی دی. دا پروژه یوازې یو ښار نه، بلکې د ملي بیدارۍ او په ځان باور سمبول دی. زموږ ګران افغانستان د داسې ښار مستحق دی چې هلته امید وغوړېږي، نه ویره. یو ښار چې زموږ ماشومان پکې خپل خوبونه جوړ کړي او خپل ارمانو ته ورسیږي. راځئ چې دا خوب په حقیقت بدل کړو په ګډه د سبا لپاره، د هغه نسل لپاره چې لا نه دی راغلی. که دا راپور ستاسو لپاره الهام بخښونکی وي، دا له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د پرمختګ غږ اورېدلو لپاره د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې چینل تعقیب کړئ.